अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अबदअ अल-अफ़लाक वल-अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। टोल पर शौक़ बाने दुरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जनाब मुर्शिदुना व उस्ताज़ुना हज़रत मलंग से मुबारक दामद बरकातुहुम व फ़ुयूज़ातुहुम अलैना व अलैकुम। दाग़द हुक्म द तामील द पारा और ज़मा रफ़ीक़ व सदीक़ शेखुल हदीस हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन हसन से दामद बरकातुहुम और द नूर जय्यद उलमाए किरामो मशाइखो द इजाज़े लांदे अगर का खबर यागवी ज़माना मख के उलमा व मशाइखो बिया ख़ास कर मुफ्ती से मोहतरम उकड़ी ज़मा ज़हन के जिस खबरी भी और कम समी गुख्ता आगा मुफ्ती से मोहतरम हुए। अल्लाह दी ददी मशाइखो ददी उलमाओ द शफ़क़त और द मोहब्बत ला सुना ज़मंग उस्तासु द सरूनुना न लरे कई। मुअज़्ज़ज़ो द मुंज़ वक़्तम दे निज़देम दे स्तासु मख की मायो आयत वेले और दागा आयत मुतअल्लिक़ और ददी मजलस द मुख्तज़ा द हाल मुवाफ़िक़ या व नुक्ता वायम और बिया ख़पल बयान ख़त्म। रब कायनात मंगो तासुता या व खबर करेगा। लक़द जाअकुम रसूलुन। अल्लाह फरमाई यकीनन रागले तास्ता या अज़ीम तरीन और अज़ीमुश्शान रसूल। पे इंसानानों की मोमिनान ग्रांदी मोमिनानों की उलमा ग्रांदी
علماء کی اولیاء و بزرگان گران دی اللہ تا بیا پا اولیاء کی انبیاء گران دی بیا پا انبیاء کی رسولان گران دی بیا پا رسولانو کی اولو العظم رسولان گران دی بیا دا اولو العظم رسولانو سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا اللہ تا گران دے نو دا رسولن پا تنوین کی چی سمر تعظیم دے اغا یو رب تا معلوم دے بس یو عظیم ترین رسول میں در لے گلے او اللہ چی چاہتا عظیم ہوائی اندازے لگاو چی اب سمر عظیمی دا عظمت اللہ دیر وجوہات ہوئی اول وجہ دا من انفسکم یو قرات تے من انفسکم تاسو کی چکم قیمتی خلق دے اگر قیمتی خلق اللہ فرمائی ما چانکڑی دی چکم پا کہ اعلا قیمتی دے داغین میں در تدا نبی در لے گلے نفیس نہ دے تاسو کی انفس دے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تا رب کائنات قیمتی ویلی دی منگو تاسو بانی کل کل انسانانم گرانی گی دسترگو دا وجنا انسانان را بانی گرانی گی دا مخ دا رنگ لوجنا انسانان را بانے گرانیگی دا طاقت دا وجنا انسانان را بانے گرانیگی دا قد و قامت لوجنا انسانان را بانے گرانیگی دا مال دا وجنا سمرم خیستا انسان و محبوب ترین انسان چمنگ تا دیر گرانی اور دیر راتا محبوبی خمنگ داغ دا لاڑو نکرکا کو کمل میکو او لاڑ زمنگ استاسو پا بستر بانے تو یہی خرابانی نہ لگی بلکہ داغ دا پارا یو توبدانی روڑو چھ ملمرا تگرانے خلاڑی تو نکلان دے لاڑے بدی لوخی کی توئے گرانی خدا کار منکے دا دیو جنا خفن شئی سوک چے نسوار چئی نسواری سڑے دا خلقو پا ملمستوب کے خوخ نہیں دا غی وجہ دا نسواری نسوار رباسی و بشتری لاندے کئی کلچ ململال شیو دا کور والا بستری غنڈی او نسوار پا کراوزی نو خزی دے ملمتا خیرا کئی اللہ دے دا سکنو دلتا دا شے چولے گورو سمر قیمتی ملماو چرگی ورطا حلال کو پسی ورطا حلال کو اوزے و سیرلے ورطا حلال کو دمرا قدری دا کور والا پزڑکیو لیکن دی نسوارو نا کرکا کئی ولی دی سر لاڑے لگی دلی ویکنا دا لاڑو نا خلق سادہ پختو کی بدرتا خبر ہوکم لاڑو نا خلق کرکا کئی بازار کے نسوار خرسیگی او نسواران یو بل تڑیر پا محبت ور گئی یو رزبابی عبدالعزیز نروتم یو دو نفر ولاڑو نا تندیر آچولی اوڑیر خپاو ما ته وی پختونی ما ویاو وی نسوار لري ما وی نی لرم ویزا نسواری ته چرگان ورکوا غوخی ورکوا خو چې نسواری نی طبیعت خراب ای دی سره چرت برابری نسوار په حرمینو کې خرڅی په لوی قیمت باندې هو کله چې نسواری نسوار واچولو د دې سره لاړې ولګېدې بے سکا خلی بے سکنا خلی
بیا دې که چاته ووایي چې والکه دې خلطه کې نسوار دي دا واله بې نالي. انسان د لاړو نه کرکه کوي، دې نه کرکه کوي. دې وجې نه موږ او تاسو ته شریعت ویلي دي جومات کې به لاړې نه تو کوئ، جومات کې لاړې تو کول بند دي. حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي که چا تو کړي نو کفاره په لازمه ده. کفاره څه ده؟ خخول. اوس دې جوماتونو خو پاخه دي، دې کې خو هغه کفاره هم نه ادا کېږي. نو جومات کې لاړې تو کول صحیح نه دي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي ته راغی او په دیوال مبارک باندې لاړې ولیدې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه وګرولې چې دلته لاړې تو کړي دي. صحابه څومره قیمتي او پاک خلک وو، لیکن لاړو نه رسول الله مبارک حکم کړی جومات دیوالونو د جومات فرش بساتی. دا په خلکو ګرانې نه. امام بخاری رحمه الله ته چاوي وی دلته یو محدث دی، هغه نه حدیث زده کړه دی، ورغی چې کله ورغی هغه قبلې طرف ته لاړې تو کړې، واپس ترې راتاو شو. وی ده چې قبلې طرف ته لاړې تو کړې، د قبلې ادب ونه کو. د داسې سړي نه حدیث نه وایم. لاړې تو کول دا صحیح نه دي، دې نه خلک کرکه کوي. دی وجه نه مسله دا ده فقها وایي کوم ځای کې چې او چاراندام کې اودس کې هلته به لاړې نه تو کې. د پزې د پاکېدلو دپاره او د لاړې تو کولو دپاره به د ځای نه پورته کېږي، بل ځای کې به پاکي راولي، بیا به راځي دلته. ولې دا کوم ځای کې چې ته اودس کې دې کې خو ستا قبلې ته مخ دی یو، دویمه دا ده دلته بل ملګری اودس کوي، په دې اوبو کې چې لاړې وویني هغه ته بد ښکاري، کرکتې کوي. نو د دې وجې نه فقها وایي هغه ځای کې به لاړې نه تو کوي. دې وجې نه علما وایي کم سړی چې په مونځ کې ودرېده او شیطاني وسوسې ورته راتلې، شیطان ورته وسوسه ورکوله، دی به څه کوي؟ اعوذ بالله به ووایي، چپ طرف ته به لاړې تو کي. ولې؟ شیطان چپ طرف نه راځي. تا چې کله لاړې تو کړې شیطان دومره خفه شي وایي په ما دې لاړې تو کړې، تا پرېږدې وتښتي او ستا توجه په مونځ کې برابره شي. دې وجې نه علما وایي یو سړی ویده دی او بیکاره خوب یې ولیده، بیکاره چې دا خوب دی خفه که دی چې راپورته شي چپ طرف ته به لاړې تو کي. د دې خوب چې کم بیکاره اثر دی اب ختم شي او بیا ته هغه طرف بدل که نو د شیطان د وسوسو نه محفوظ شي. لاړې تو کول دومره بیکاره شی دی. مکه مکرمه کې یو کافر اوسېده، ولید ابن مغیره نوم دی. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته دعوت د ایمان ورکو، ورته وی مومن شه. هغه نبی علیہ السلام سره وعده وکړو نږدې و ایمان ته چې امیه ابن خلف ور باندې خبر شو، وی تا رسول الله مبارک سره وعده کړې ده او د عذاب قبر نه او د آخرت نه ډارېږي. هغه ورته وی آخرت نه ډارېږم، وی زه دې ذمهوار یم، د آخرت ذمهوار دې یم زه یم او مال به م درکم. هغه ورته وی صحیح ده، وی داسې نه کنه زیبا او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې با لاړې تو کې، چې لاړې تو کې نو ماته به معلومیږي چې ایمان دې پرېښو. ولید ابن مغیره راغی، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې لاړې تو کړې، د رب کائنات غیرت جوش کې راغی. د ولید ابن مغیره داسې عیبونه بیان کړه، علما وایي الله د اچا داسې عیب نه دی بیان کړی. عتل بعد ذلک زنیم، الله وایي ته زما د پیغمبر ته لاړې تو کړې، دی سرکشم دی او ولد زنام دی،
ځان ته هاشمي وایي خو دی هاشمي نه دی. علما وایي 18 کاله بعد 18 کاله بعد پلار وی دا زما زوی دی. 18 کالو ته عمر رسېدلی و. لاړې توکول دومره بیکاره شی دی. دی وجې نه پښتانه چې په چا لعنت وایي، پښتانه چې په چا لعنت وایي څه وایي؟ تو پتا د لعنتي. اول تو وایي بعد کې لعنت وایي. څه معنا ده؟ دا لاړې توکول دومره بیکاره شی دی چې یو سړی په چا باندې لاړې توکي نو دی د لعنت قابل وګرځېدو. اول تو وایي یعنې لاړې توکول دا انتهایی بې ادبي ده. دې وجې نه زموږ فقها وایي تاسو کله چې اوبه چیکئ نو په دې کې به سا نه هلئ. ولې؟ خوله به ترې لرې کې. ولې چې په دې کې سا والې دې اوبو کې ستا لاړې تویېږي. دا د دې اوبو بې ادبي ده. ګرمه ډوډۍ او ګرم کتغ به نه پوکې، د خولې نه دې پکې لاړې غورځېږي. دا ستا ملګري ته د دې نه ډېره کرکه کوي، د دې طعام به بې ادبي نه کوي. کله چې ته انتروشی کې پرشنګی کې مخامخ به ملګري ته نه کې، یو طرف ته به مخ واړی. ولې دې وخت کې د انسان د خولې نه لاړې توکېږي او دا بې ادبي ده. غرض مې دا دی چې د لاړو نه خلک کرکه کوي که څومره هم ښایسته سړی، لیکن رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم داسې قیمتي دی چې په لاړو کې هم کمال دی. غزوه خیبر وه، قلعه نه فتح کېدله. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل سبا ته به جنډه هغه چاته ورکوم چې الله او د الله پیغمبر د سره محبت کوي، دی د الله او د الله د پیغمبر سره محبت کوي. هر صحابي وی ما ته به راکوي. سار کې یو صحابي ته ور نه کړه. رسول الله مبارک فرمایل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چیرته دی؟ ورته وی قربان مریض دی، سترګې خوږیږي. ویری ولی چې کله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته راوسته، نبی علیہ السلام لاړې راپورته کړې، د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په سترګو یې راکش کړې. الله ورته فوراً شفا ورکړه. هغه شی چې عام خلک کرکه کوي، هغه هم د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قیمتي دي. ګوره احد وه، غزوه احد، صحابه فقیر صحابي حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ هغه په سترګه مبارکه باندې ولګېده، سترګه یې راووتله، لاندې نه یې راپورته کړه. چا ورته وی وا ابو ذره دا سترګه دې ولې راپورته کړه؟ دا خو بیا کار نه کوي. ورته وایي دا سترګه زه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته وړم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راوړه، قربان سترګه مې ووته. نبی علیہ السلام راپورته کړه، شګې ترېنه لرې کړې، د ابوذر په سترګه کې کېښوه. ابوذر قسم کوي رسول الله مبارک پې لاړې ومږلې، د دې سترګې دید د دې بلې نم تیز و. دی په لاړه کې کمالو. په غزوه احد کې یو بل صحابي دی حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، بشیر ابن عقربہ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ دی وی پلار میں شہید شو. ډیر زیات غمجن وم او ژاړم. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم راته راغی، راته وی مسمکا څه دې نوم دی؟ ما ورته وی بحیر. ورته وی نه لا بل انت بشیر، بلکې ته بشیری. رسول الله مبارک به کله کله د صحابه نومونه بدلول. محدثینو په دې باندې مستقل بحث کړی دی. بشیر صاحب وایي رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک راته تسلی راکوي. ولې ژاړې؟ ما ورته وی قربان پلار مې شهید شو. وی خوښه دې نه ده چې محمد رسول الله
صلی الله علیه وسلم د پلار وي، عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د مور وي، نو خوښه دې نه ده؟ ما وی قربان ولې مې خوښه نه ده؟ په سر باندې راته لاس کېښو، زما د زړه او د سینې نه تمام غمونه ختم شو. ما فیصله وکړه چې دا خو زبردسته موقع ده، د لاس کې خو ډېر کمالو. ما ورته وی د الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم ژبه کې مې لکنت دی، ژبه مې بندیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته وفرمیل خوله خلاصه کا، لاړې مبارکې راواغستې، زما خوله کې داخلې کړې، وی قسم دی فوراً مې د زړه نه تمام لکنت د ژبې نه لاړ. یو صحابي دی حبیب ابن فدیک رضی الله تعالی عنہ، وی پلار مې په کور کې روان دی، یکدم د سترګو نه دید لاړو، لاس نه مې ونیوه، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته مې راوسته. نبی علیہ السلام وفرمیل څه در باندې وشو؟ ورته وی قربان دا مې پلار دی، او نظر او سترګې برابر وي، کور کې اگئی پرتی وي د مار، هغې باندې پښه کېښوه، خو چې اگئی ماتې شوې، زما د پلار د سترګو نه دید لاړه. رسول الله مبارک فرمیل پروا مه کوه، لاړې مبارکې په ګوته ولګولې، د حبیب ابن فدیک د پلار په سترګو یې راکش کړې. حبیب سے فرمایي قسم په الله زما د پلار عمر 80 کالونه واوړېده، خو په ستن کې به تار اچو. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د لاړو مبارکو برکت داو. یو صحابي دی حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ، دی وی په یو غزا کې مې سترګه ووته، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته مې راوړه، قربان سترګه مې ووته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سترګه راپورته کړه او دې ځای کې کېښوه، لاړې مبارکې پې تاو کړې، وی قسم دی د دې دید د دې بلې نه ډېر زیاتو. صحابه فرمایي عجیبه دا وه د دې واقعې نه پس چې د حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ بچی به پیدا کېده، نو د هر بچی دغه سترګه چې کوم د ده زخمي وه، دا به د هر بچی جدا حسن لره او جدا دید به کو. هر چا به د حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ دا بچی په دې سترګو پیژنده، دا دغه بچی دی. یو صحابي دی رضی الله تعالی عنہ خباب ابن عبد الرحمن رضی الله تعالی عنہ فرمائی، وی پلار میں عبد الرحمن پا غزوت ذات الرقاع کی جنگ کو، لاس کی توروا یو کافر راغے، زما د پلار لاس پریک، دا سے لگ غندے پوستکے پاتشو، دا لاس بیا را پورتک، ملگرے ورتوائی اے عبد الرحمن لاس سے پرے دے، لگ پوستکے پاتے دے، وی غرزوا ورتوی نا دا ز خپل طبیب توړم، دا ز محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم توړم، دا لاس رانیولې دی، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته راوړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولی وی قربان لاس راته مات کو. نبی علیہ السلام زما د پلار مات شوی لاس را پورته کو، ورسره وی لګاو، لاړې پې تاو کړې، رګونه رګونو سره ولګېده، غوښه د غوښې سره ولګېده، اډوکې د اډوکې سره ولګېده. وی قسم دی په هغه لاس بیا جنگ شروع کړ، کم کافر چې د ده نه لاس پرې کړو، په دغه لاس باندې د هغه د تنې نه سر جدا کړ. الله وی قیمتي نبی مې درلېږلی، لاړو کې هغه کمال دی چې د دنیا په یو دوا کې نشته، د دنیا په یو ډاکټرۍ کې نشته. ایران نه صحابي تللی دی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ، اوږده واقعه ده. کله چې رسول الله مبارک سره کېناستېدو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي وی سلمانه څنګه د ایران نه راغلی؟ په دې لاره کې یهودو ورسره ډېر زیاتی کړی. سلمان فارسی سے فارسیوان دے، علماء وائی رسول اللہ مبارک
صلی الله علیه وسلم چې فارسی ویلې ده یوازې سلمان سره ویلې ده. یو ورځ ورته وایي بخور یا سلمان، یو ورځ انګور خوړه، رسول الله مبارک ورته فرمایي دو یا سلمان، انګور دو دانې خوره یا سلمانه. سلمان ورته وایي قربان عربي نه راځي، قصه څنګه وکم؟ امام نبهانی رحمه الله حجت الله علی العالمین فی معجزات سید المرسلین یو خسته کتاب لیکلی دی، دا د مدینه منورې امام تیر شوی دی. هغې کې وایي وی سلمان فارسی صاحب رسول الله مبارک ته فرمایي قربان عربي نه راځي. یو ترجمان یې راوسته، یهودي تجار و ترجمانو، یهودي سلمان فارسی صاحب به قصه کوله، یهودي به فارسی عربی ته ترجمه کوله. نو چې کومو ځایونو کې به د یهودو بدي وه نو دې ترجمان به غلطه ترجمانی کوله. وی قربان یهود را سره دا وکړه دی وکړه، ده به ورته وي یهود را سره دا ښه وکړه دا ښه وکړه. نبي علیه السلام خو ډېر هوښیار و، ډېر عقلمند و، ورته وی ترجمانه غلطه ترجمانی کوي. داسې سلمان نه وایي. سلمان فارسی صاحب ته فرمایي سلمان خپله قصه وکړه، هغه وی قربان عربي نه راځي، ورته وی خوله خلاصه کړه، لاړې مبارکې راپورته کړې، د سلمان فارسی صاحب په خوله کې ولګولې. سلمان ته وایي اقرا وایه. سلمان فارسی صاحب د سفر قصه شروع کړه، په یو زبردست فصاحت او بلاغت سره عربي زده شوه. دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د لاړو مبارکو برکت دی. مکه مدینه منوره کې یو بیکاره سړی اوسېده، کعب ابن اشرف. رسول الله مبارک کو فرمیل کعب ابن اشرف نه ډېر تنګ یم، دا به څوک مردار کی؟ د اوس قبیلې صحابي پورته شو، محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ قربان زه به علاج وکم. اوږده واقعه ده، لاړه کعب ابن اشرفي مردار که. کله چې قصې رسول الله مبارک ته وکړه نبي علیه السلام ډېر خوشحاله شو. مکه مدینه منوره کې دوه ډلې انصار اوسېده، یو ته اوس وي، دویم ته خزرج وي. دا خو اوسي و، د خزرجو قبیلې نه سړی پورته شو. قربان دا فضیلت خو اوسیانو ته حاصل شو، منگ ته حکم وکړه خزرجانو ته چې منگ هم یو کارنامه وکړو. رسول الله مبارک کو فرمیل خزرجو دلته یو تجار اوسیږي یهودي، ابو رافع نوم دی، ډېر زیات دی تنګ یم، څوک به د ده علاج وکړي؟ صحابي پورته کېږي، عبدالله ابن عتیق رضی الله تعالی عنه ځان سره 8 ملګري کوي یا 15 ملګري کوي یا 9 ملګري کوي. اوږده واقعه ده، لاړ ابو رافع مردار که، خو چې کله واپس راځي زینه کې پښه خویږي او پښه ماته شوه. ملګرو ته راغی، ای ملګرو پښه مې ماته ده. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته تاسو د ټولو نه مخکې لاړ شئ، زیری ورته ورکوي، زه به ورو ورو درځمه. دا صحابي وی قسم دی چې ملګري مې روان شو، دومره خوشحاله یم چې په ځان نه پوهېږم، پښه مې ماته ده لیکن د ډېرې خوشحالۍ نه درد نه محسوس کوم. د ملګرو نه مخکې مسجد نبوي ته ورسېدم، رسول الله مبارک منځ وکړو، راته وی څنګه چلو شو؟ ما ورته زیری ورکړ، ابو رافع مې درته مردار کړ. وی دا پښه دې ولې؟ ما وی قربان ماته ده، پښه مې ماته ده، راوغورځېدم. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم راته وی عبدالله ابن عتیقه خپه دې راوړاندې کا، پښې سره ولګوله، لاړې مبارکې ترېنه تاو کړي. وی قسم په الله د هغې ورځې نه هغې خوا ما بیا درد نه دی محسوس کړی. الله فرمایي لقد جاءکم رسول من انفسکم، تاسو کې مې یو عظیم ترین پیغمبر درلیږلی، په تاسو کې د ټولو نه قیمتي. دا مې درته مش نمونه خروار وې. نور که تاسو د سیرت کتابونه وکته د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د بدن د هر جز کمال نو حیران بشئ. یوازې لاړو باندې علماو 3 واقعات نقل کړي دي. دا مې درته مختصره خبره وکړه. اورونو څنګه چې درته مفتی صاحب ووی د داسې مجالسو قدر کوئ.
دا کدا نیکان خلق نہیں، دا علماء نہیں، دا اولیاء بزرگان نہیں. یقینو کئی کمنگ او تاسو دا داسې مجالسو نه خبر شو، تاسو ته مخکې قاری صاحب ووی کله کله سوال پیدا کیږي زما 40 کال عمر دی، زما 50 کال عمر دی، ما رسول الله مبارک په خوب کې نه دی لیدلی. ولی تاسو ته وجه ووی؟ غټه وجه دا ده چې موږ د الله پیغمبر پیژنو نه. موږ که د الله د پیغمبر معرفت حاصل کو، معرفت نه پس محبت راځي، محبت نه پس اتباع راځي، د اتباع نه پس چې دی انسان عاشق ګرځېږي، د الله د طرف نه چې کومې وعدې دي د هغې مستحق ګرځېږي. معرفت به د خپل پیغمبر درته کله حاصلېږي چې داسې مجالس جوړېږي، رسول الله مبارک سیرت بیانېږي، د رسول الله مبارک صورت بیانېږي. باقي چې کوم خلق د انسانانو په شکل کې شیطانان دي، دوی به انشاءالله صحیح مقابله کوو. د دلیل په میدان کې مو راسملولي دي، خو چې ګورئ تاسو د وسوسې په میدان کې مو تاسو راسنملی. دلیل میدان زمون او د وسوسې میدان ستاسو. وسوسه کې مو رانسنملی، د دلیل په میدان کې انشاءالله موږ راسملولي دي. د دې مجالسو تعلق د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دی او داغه نصرت او داغه ملګرتیا مونږ او تاسو سره ده. د رب کائنات نصرت را سره دی. انشاءالله قیام د قیامت پورې به دا مجالس رواني. علامه یوسف صالحی شامی رحمه الله د یو عالم قصه کوي، وایي ما رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خوب کې ولیده. ما ورته وی قربان ما تقول فی المیلاد، میلاد کې څه وایي؟ وما یقول الفقهاء، فقها چې کومه خبره کوي؟ رسول الله مبارک راته وفرمیل من فرح بنا فرحنا به. څوک چې په موږ خوشحاله کیږي موږ هم پې خوشحاله کیږو. الحمدلله من د رسول الله مبارک پر اتک خوشحاله یو. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم من نم خوشحاله دی. و آخر دعوانا الحمدلله. دعا کہ الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. الہ العالمین دا مجلس مونږ او ستاسو د ګناهونو د معاف کېدلو دپاره سبب وګرځئ. الہ العالمین څومره ملګرو چې شرکت کړی د ټولو حاجات پوره کړي، اخصو اولیاو په صفونو کې ودرئ. څومره مشایخ او علما چې راغلي دي خدای ته حافظ او ناصر شي. د دې بیکارو خلکو دا زړونه په موږ باندې الہ العالمین مخ خوشحاله کړي. د دوی په علومو کې خدای ډېر برکتونه واچي، فیضونه د دنیا کنج کنج ته ورسې. په یو یو قدم ورته هزاران هزاران نیکی ورکړي. کومو ملګرو چې په دې میلاد شریف کې قرباني ورکړې ده مالی جانی، الہ العالمین د یوې روپۍ مقابله کې کرونه اجرونه دنیا کې ورکړي. په آخرت کې ورته خپل دیدار او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په پاکو لاسونه په حوض کوثر باندې سیراب کړي. الہ العالمین چا خپل کارونه پریښي دي، دکانونه پریښي دي، اوټلې پریښي دي، خدای د دې مجلس ته خاطره په هغه کې ورته ډېر برکتونه واچي او د دې صلې او تحفې الہ العالمین ورکړي. او چا څومره حاجات دي الہ العالمین تا ته معلوم دي، ته پې خبردار یې. هغه ټول حاجات ورته د دې مجلس نه بعد خدای ټولو ته پوره وګرځئ. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد. اذان بکیږي بیا کم ملګرو شي او دس نشته هغه د اودسو کې متصل به سنت کو جمع به کو، بیا به ډوډۍ به انشاءالله د جمع نه بعد